کابو شپږ میاشتې وړاندې د زرلښتې رئیس د شرکت د فعالیت د کمیدو له کبله د هغې کاري ساعتونه هم راکم کړل. د یوازې مور په توګه هغه لږ عاید لري او د ژوند د لګښتونو په پوره کولو کې ستونزې لري. اوس به څه کیږي؟ د زرلښتې ملګري مینا یو نظر لري او وایي چې زرلښته ښایي د ماشومانو د مرستې کینډرزوشلاګ یا کیس مستحقوي. په جرمني کې اوسیدونکي د لږ عاید ترلاسه کوونکي او ماشوم لرونکي کورنۍ دا مالي مرسته ترلاسه کولی شي. مینا د کیټس لوټس په نوم د آنلاین ویډیوګانو کتلو سپارښتنه کوي، کومې چې د ماشومانو د مرستې یا کیس ترلاسه کولو لپاره مو په خپله وړتیا پوهوي. د دې پیسو د مستحق کېدلو لومړی معیار د یوه داسې ماشوم درلودل دی چې کینډرګېټ ترلاسه کوي. له تاسې سره په یوه کور کې اوسیږي، عمر یې له 25 کالونو کم وي، مجرد وي او عاید یې د تر ټولو لږ عاید له کچې زیات وي. د ماشومانو مرسته یا کینډرګېلډزوشلاګ د ماشومانو په معمول پیسو یا کینډرګېلډ د پاسه ورکول کیږي او په نورمال ډول یې موده 6 میاشتې ده. که د زرلښتې مالی حالت ډیر بدل نشي، کولی شي 6 میاشتې وروسته بیا د دې پیسو غوښتنه وکړي. زرلښته د اړوند ویب سایټ له لارې په آنلاین ډول د دې مرستې غوښتنه کوي او خپل معلومات ورزیاتوي. د دې ترڅنګ د عاید د ثبوت او ژوند د لګښتونو سندونه هم اپلوډوي. هغه باید د تیرو 6 میاشتو لپاره د خپل عاید ثبوتونه وړاندې کړي. د آنلاین غوښتنلیک له بشپړولو وروسته زرلښته دا غوښتنلیک او خپل اړوند سندونه چاپوي، لاسلیکوي او د پوسټ له لارې د کورنیو بانک یا فامیلین کاسه ته لیږي. د نورو معلوماتو لپاره د هندبوک جرمني ویب سایټ وګورئ.